چا چې د محرم په لسمه د عاشوري په ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې په خوراک او اسکاک او رزق کې فراخي وکړه ټول کال به الله تعالی دته فراخ رزق ورکړي. امام سیوطي او نور علما فرمایي په دې باندې موږ تجربه کړې ده 80 کاله او صحیح ثابته شوې ده. مختلف علما او مختلف اقوال دې باره کې منقول دي چې څومره احادیث د لسم محرم د عاشوري د ورځې د فراخوالي د خوراک او رزق د توسع د رزق چې څومره روایات راځي دا ټول ضعیف دي. بعض علما فرمایي چې دا په مختلفو طرقو سره منقول دي او د دین حسن حدیث جوړیږي. لیکن دا خبره یاد وساتئ صاحب د احسن الفتاوی ډیر بهترین تحقیق کړی دی. هغه دلته لیکي چې دلته په دې حدیث کې د جواز ذکر دی. هغه لیکي د فقه قاعده دا ده چې کله تعارض راشي د یو سنت عمل او د بدعت چې بعضی ورته سنت ویلې او بعضی ورته بدعت ویلې یا تردد راشي چې دا به بدعت که سنت وي نو هغه وی دا عمل پر خودل واجب دی او وی دلته د جائز عمل او د بدعت په منځ کې تعارض راغلی دی نو دا په طریقې اولا پر خودل لازم او واجب دی. اهم خبره دلته دا ده چې په دغه ورځو کې شیعگان هم د حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې نظرانی نیاز حسین په نوم باندې خیراتونه کوي شربتونه کوي او عام لارو کې دیګونه باندې کوي نو دا د هغوی سره مشابهت راځي. کتم د قشان توسع د رزقو کې بعض علما دا وایي چې ښه خوراک په خپلو بچو مو کا ګاونډیانو ته ملیږه. دا یاد وساته صدقه کول دي یا نور عبادتونه دي چې شارع ورته وخت نه دی مقرر کړي د لپاره ته وخت نشي مقررولی. هر عمل چې یو وخت پورې خاص کې د هغې دپاره دلیل پکار دی نص د قرآن یا د احادیثو پکار دی. حالانکه موږ ته په دې باب کې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم نه په صحیح ارشاد کې دا نقل دي تاسو روژه ونیسئ. لسم د محرم او په ورځ د عاشوري باندې تاسو روژه ونیسئ. نو یو طرف ته دې حدیث کې دا تذکره وشوه چې تاسو په خپل اهل او عیال او ځان باندې توسع د رزق وکئ فراخه خوراک وکئ صدقه وکئ او ښه په فراخۍ سره وکئ او بل حدیث کې راځي تاسو روژه ونیسئ. بعض اهل علم دا وایي چې نه په روژه ماتي کې بیا تاسو توسع د رزق وکئ. محرم لسمه یا د عاشوري چې کومه ورځ ده دا ورځ ده او ورځ شروع کېږي اله چې کله روژه شروع کېږي چې هغه صبح صادق وشي او ورځ ختمیږي اله چې کله غروب د آفتاب وشي او روژه ختمیږي. نو چې کله تا روژه ماته کړه لسم د محرم تیر شو عاشوري ورځ ختمه شوله بیا د هغې نه پس بیا خیرات کول نو بیا د دې څه فایده. بعضې وایي نه په دغه ورځ باندې خیرات وکړه په نورو باندې اخروه نو خپله روژه نیسي ځکه ثواب د روژې دی یا د روژې فضیلت خپله پرېږدي او دې باندې عمل کوي یا په نورو خلکو باندې وخوري دا خو د شیعګانو عمل. بعض علما دلته فرمایي چې دلته ضعیف احادیث شته او په فضایلو کې ضعیف حدیث دا معتبر دی. دې مسلې باندې ځان پوهه کا دا خبره ستا ټیک ده خو مقصد ته نه غلطه دي. په فضایلو کې ضعیف حدیث عند البعض المحدثین د بعض محدثینو په نسبت باندې قبول دی خو لیکن په فضایلو کې یو په عمل په ثبوت کې دی. د دې مثال اسانه داسې دی اوس سورت یاسین لوستل دا د قرآن تلاوت دی دا یو عمل دی دا ثابت دی. اوس د دې فضائل ته بیان کی په ضعیف حدیث باندې نو دې گنجائش شته لیکن یو عمل ثابتول په ضعیف حدیث باندې دا چام دا قول نه دی کړی او به چې د هغې مقابل کې صحیح حدیث کې د هغې تضاد حکم ملاویږي چې تاسو روژه ونیسئ. نو لہذا د محققینو قول دا دی چې په دغه ورځ باندې روژه نیول پکار دي او خوراک کې توسع یا خیرات کول خپل اهل او عیال باندې یا ګاونډیانو باندې دا نه دي کول پکار. او بعض علما ورته لکه صاحب د احسن الفتاوا هغه ورته بدعت ویلی دی او دې تذکره کړې ده په اول جلد کې په 395 صفحه کې په باب د رد البدعاتو کې. دلته امام ابن تیمیه یو واجبه قول بیان کړی دی. هغه فرمایي څومره احادیث چې په باب د توسع د رزق کې ذکر شوي دي محدثینو راخیستي دي دا د شامی سنیانو د طرف نه د ځان نه جوړ شوي دي
او هغې وجه دا وه چې شیعګانو په دغه ورځ باندې ماتم کاوه دوی د هغوی په ضد باندې دا یو عمل راوویسته لیکن زمونږ تبلیغي ملګري یوه خبره کوي او زه دا بار بار ذکر کوم چې زما د نبي په طریقو کې کامیابي ده زمونږ دین په نقل باندې دی زمونږ دین به هغه چې قرآن او سنت کې د هغې تذکره شوي وي لہذا د چا د ضد د وجې نه کافر د کفر د وجې نه به ته د ځان نه یو عمل نه راوباسي مونږ به هغه بیان کوو چې کوم قرآن او سنت کې او په صحیح احادیثو کې د هغې تذکره شوې ده که شیعګان هر څه کوي مونږ به د هغوی مخالفت کوو لیکن د هغوی ضد به داسې نه کوي چې هغې کې ورته ذاتیات یا د خپل ځان نه یو عمل ذکر کړي نه د هغوی مقابله به د سنت قرآن او سنت په اتباع باندې کې ته به د خپل قرآن او سنت خبره مني او چې تا ته کوم حکم دی هغې مطابق به ته عمل کې اصل کې عوام دا حدیث ولې راخلي او دا به ولې ډېر ښه لګېږي غټه خبره پکې دا ده په دې دور کې هر څوک رزق د تنګسیا نه ډېر پریشانه دي د فقر او د غربت نه پریشانه دي هر څوک داسې لارې اختیاروي که هغه روحاني لارې وي که هغه په دنیا کې څه کار کسب وي چې حلال مال الله فراخه راکړي زما مسلمانانو حقیقت دی فراخه رزق د الله تعالی یو نعمت دی لیکن د هغې دپاره صحیح طریقې هم شته صحیح حدیثو کې د هغې تذکره ده یو حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو صله رحمي قایمه کوئ رزق به فراخه شي بل حدیث کې راځي استغفار وایي په کثرت استغفار سره رزق فراخه کیږي یو بل حدیث کې راځي تاسو والدینو سره احسان کوئ رزق به فراخ بل حدیث کې راځي توکل کوئ احسان کوي عام خلکو سره رزق به فراخ شي د سنت اتباع کوي رزق به فراخ شي عبادت په اهتمام سره کوي او تهجد کوي رزق به فراخ شي د الله تعالی نه ډېرې دعاګانې غواړئ رزق به فراخ شي میلمه پالنه کوي رزق به فراخ شي یو بل حدیث کې راځي او د قرآن د آیاتونو معلومیږي شکر ادا کوي که لږ وي که ډېر وي د الله شکر ادا کوي رزق به فراخ شي لئن شکرتم لازیدنکم وایي که تاسو شکر په موجوده نعمتونو یاد وکئ الله به تاسو ته نور نعمتونه درکړي څومره نعمتونه تا سره دي که لږ دي او که ډېر دي په دې شکر وکړه الله پکې خیر او برکت واچوي زه دا یو قول د امام ابن قیم سے بار بار پیش کوم هغه فرمایي په شکر کې دوه غټې فایدې دي کم نعمتونه چې موجود دي شکر د هغې محافظ دی چې کم نشته د هغې دپاره جالب او راښکونکی دی معدوم موجود کوي او د موجوده نعمتونو حفاظت شکر کوي او بل حدیث کې راځي بار بار حجونه وکړئ بار بار عمرې وکړئ دې سره ستاسو رزق فراخه کیږي الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې زه هم پوهه شوم تاسو هم پوهه شوي الله تعالی دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله